السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ستړي مشئ، ښه راغلاست د مونږ د امازون د انټرفیس د مینوګانو په اړه درې ورځني سیمینار دوهم کلاس ته ښه راغلاست. هیله ده چې تیر کلاس نه مو یو څه زده کړي اوسیږي او هغه درسونه چې پرون مونږ ویلي وو تاسې دوباره ویډیو کتلي وي او یا هم په خپلو اکاونټونو کې مو تجربه کړې وي په هغه مینوګانو باندې چې مونږ کار وکړو پوه شوي اوسیږئ. نن به موږ او تاسې د تیر کلاس په ادامې باندې خبرې کوو. خو مخکې له دې چې د نورو مینوګانو ته لاړ شو، راځئ موږ او تاسې یو پروډکټ چې دا نن ماښام ما لیست کړو د حسیب الله یو پروډکټ و، د هغه اکاونټ ډیاکټیویټ شوی و، بیا یې پروډکټ یې ماته راکړلو چې ته دغه لیست که ترڅو دغه انوینټري چې ما سره په کوم کور کې ایښې ده او تا ایښې ده هغه امازون ته ویوړل شي، خرڅ شي. دغه ما د اکاونټ څخه راواخیستل. اوس موږ غواړو د دې لپاره اپاینټمنټ ونیسو ترڅو دا موږ د امازون ویرهاوس ته یوسو. دوستانو نن موږ او تاسې د دغه اهرامونو دپاره اپاینټمنټ نیسو، غواړو دا د امازون ویرهاوس ته یوسو، عملا کار کوو. زو لکه څه ډول پرون موږ او تاسې مینوګانو کې وویل چې دا انتخابوو او ورځو اکشن بټن ته دلته سینډ ریپلینش انوینټري دا انتخابوو. دا مو چې انتخاب کړه له هغه وروسته به موږ او تاسو ته دغه صفحه راشي. دا صفحه چې راغله موږ دلته ادرس تاسې ګورئ، ما د حسیب الله ادرس ورکړی دی. زه په ریاض کې یم، حسیب الله په مکه کې دی، نو ما د ده ادرس ورکړی دی. دا پروډکټ به د مکې څخه اوس موږ او تاسې انتقالوو. څو دانې دي؟ 33 دانې دي. موږ دلته 33 یونټه لیکو. له هغې وروسته پک انډیویژوال یونټس دا انتخابوو. موږ او تاسو دلته پرنټ آل اسکیو لیبلز 33 راغلل په اتومات ډول. دلته موږ او تاسو څخه د باکس پوښتنه کوي چې ته دا 33 دانې انتقالوې، دا ټول په everything will fit into one box په یو بکس کې انتقالوې که په مختلفو بکسونو کې. که د تا انوینټري په یو بکس کې انتقالیږي نو ته کولی شې دلته یې هغه ډایمنشنونه ولیکې او وزن یې هم ولیکې. له هغه وروسته دا کنفرم کوې. چون د موږ پروډکټ 2 باکس کې انتقالیږي نو موږ ورته لیکو ملټیپل باکسز will be needed. دا کنفرم کوو. دلته موږ او تاسې څو باکسه چې موږ غواړو ولرو هغه انتخابوو. نو دې له خاطره موږ چې دا ټول په 2 کې ځایږي، 2 باکسه انتخابوو. له هغه وروسته موږ ګورو چې په اول باکس کې څو دي، دوهم باکس کې څو دي. په اول باکس کې ماته وویل چې 14 دانې دي او په دوهم کې اول کې 17 دي، دوهم کې 14 دانې دي. تاسې وویل دلته 33 یونټه و 33 که موږ او تاسې دلته هم یو اضافه ولیکو، که یو اضافه ولیکو 34 دانې شول، دلته موږ او تاسو ته ایرور نشان راکوي. او که یو اضافه ونه لیکو مثلا 15 دانې ولیکو 2 دانې کم وي، موږ او تاسې دغه د کنفرم بټن دا نه فعالېږي. زه به دا فعلا دپاره همدا 15 پرېږدم، بیا به یې تاسو ته عملا وښیم. که دغه اول باکس چې دی هغه 14 کیلوګرامه وزن لري، دوهم یې 15 کیلوګرامه وزن لري. او د دې هر باکس ډایمنشنونه دواړه یو شی هغه دي. زه دلته وګورم ماته یې رالیږلي دي حسیب رالیږلي دي دغه د اندازه ګیري یې البته دا د کارتنونو ده 42 49 40. مونږه دغه وزن هم د دې باکس لپاره انتخابوو، هم د ډایمنشنونه. که احیانا کارتنونه فرق لري ډایمنشنونه، موږ او تاسې دلته بل ډایمنشن هم انتخابوو، بیا ورته وایو چې دا د دې باکس مربوط کیږي. که د دې باکس مربوط کیږي هغه انتخابوو. فعلا موږه کارتنونه چې دي دواړه یو شی اندازه لري، نو دا به څنګه کو؟ دغسې کو. ښه، اوسه پورې هم دغه اپشن نه دی فعال شوی. که زه دا بیرته ولس کم، تاسې ولیدل کنفرمیشن بټن چې دی هغه فعال شو.
یعنې که دلته موږ او تاسې یو اشتباه هم ولرو یا کوم څه کم و زیات یا هېڅ نه وي لیکل شوي، نو موږ او تاسو ته دغه آپشن نه فعالېږي. ښه ښه دوستانو مسېجونه راځي. هاشم ورور دی، ښه سمه ده. دا زه کنفرم کوم. موږ او تاسې 2 باکسه انتخاب کړل. دلته موږ او تاسې څخه بیا یو کنفرمیشن غواړي. دلته راغلل دغه 2 باکسه انتخاب شول. دا بیرته کنفرم کوو او که بیا هم غوښتل مو تغییرات پکې راولو ریسټارټ بټن وهو. زه فعلا دپاره دا کنفرم کوم. پلیز انمیوټ می سمه ده. زه به دې اوس انمیوټ کړم. آیفون یوزر ښه ته آیفون ورور ته ځان اوس انمیوټ کوه. سلامونه. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ښه یې جوړ یې حنیف خانه. مننه، تاسو څنګه یې؟ مننه دوام وساته. ښه صحیح. لوی سړی شي. ښه سمه ده دوستانو، موږ او تاسې کنفرم کړو دغه صفحې ته راغللو. شپ ډیټ دی، تاسې کولی شئ شپ ډیټ انتخاب کړئ، خو زه کولی شم دا د نن ورځې څخه هم تاریخ انتخاب کړم. تاسې هم کولی شئ خپل شپ ډیټ انتخاب کړئ. دلته موږ او تاسې ته امازون خپل کوم کوریر چې دی هغه درځي. دلته تاسې ته پیسې هم ښیي چې څومره مصرف در باندې راځي، او دلته هغه هم کولی شئ اپاینټمنټ ورته نیولی شئ تر څو د دوی مربوطه موټر ستاسې ادرس ته درشي. چون د ما او د آسیب ادرس په منځ کې یو څه تغییرات باید راشي تر څو د دوی ادرس آسیب وایي چې ما ته موټر راځي، نو د ادرس کې زه بیرته تغییرات راولمه. انشاءالله دا ستونزه به حل کړم. خو فعلا دپاره مونږ ورته وایو چې نه، مونږ د ادر کوریر څخه استفاده کوو. هغه که ډي ایچ ایل وي که فیډیکس وي که خپله یې وروړو هغه دلته انتخابوو. په یو اس ای مارکیټ پلیس، کاناډا او یو کې او اروپایي مارکیټ پلیسونو کې دلته بیا کوریرونه لیکل شوي وي، مثلا یو پی ایس، فیډیکس او نور. دلته یې د شپمنټ معلومات دي. شپ فرام حسیب الله دی، کولی شو تبدیل یې هم کو. او شپ ټو دغه د پریاس کې یو هغه دی ویرهاوس دی. ما ته ښکاري وزن یې زیات دی شاید الکوزی صاحب، خو لږ مخکې ما چک کړلو وزن مې کم کړلو بیا هم ونه شو. خیر بیا هم تغییرات پکې راولو، حتما باید دا ومنو تر څو موږ د جنجال څخه خلاص شو او موټر د دوی ځای ته ورشي. نو دا د ریاض کې یو هغه دی ویرهاوس دی د امازون، او دا هم ادرس دی. تاسې ګورئ په ریاض کې، نو دغه ادرس ته به 2 باکسه دي موږ به لاړ شي. یو اسکیو ده چې یو اهرامونه دي او 33 یونټه دي، دا به موږ هغه ته ولیږو. نو دا به اوس څنګه کوو؟ موږ اکسپټ به یې کوو. دا مو چې کله اکسپټ کړو موږ او تاسو ته به یوه بله صفحه خلاصه شي. دغسې یو صفحه موږ او تاسو ته خلاصیږي. دلته موږ او تاسې چې کولی شو هم دا د کوم کارتنو دپاره لیبل چې دی په کارتن باندې لګیږي هغه موږ او تاسو ته راکوي تر څو هغه پرنټ کړو او په کوم مربوطه کارتن باندې ولګوو. دغه دی دوستانو د اول باکس چې موږ او تاسې لیکلی و، اول باکس دلته 2 باکسونه دي. 2 باکسو څخه اول باکس باندې دا لیبل لګیږي 14 کیلو وزن لري. شپ فرام حسیب الله دی او شپ ټو ځواکمن ال ال سی، او دغه هم د ویرهاوس ادرس دی. دا هم بارکوډ دی کوم چې امازون کې به ویرهاوس کې سکن کیږي او دوی به په دې پوهیږي چې دا باکس د چا دی، د کوم ځای نه راغلی دی او چیپ کې موجود دی، او د امازون کومه برخه د ویرهاوس کومه برخه کې باید کېښودل شي چې په دې باندې بیا امین الله ورور هم وغږیږي په لایف خپرونه کې شاید په اړه معلومات ورکړي. یو دغه بارکوډونه موږ او تاسې چاپ کوو، او بل
منګه لکه څه ډول چې اول مې تاسو ته یادوري وکړله چې کله موږ او تاسې 33 یونټه انتخاب کو له هغه وروسته دلته موږ او تاسو ته راځي print all SKU labels دغه یې وهو او print all وهو موږ او تاسو ته به فایل ډاونلوډ شي دلته نو هغه کولی شو خلاص کو موږ او تاسو ته به 33 دانې لیبلونه دغه دي چې په هر احرام باندې به یې حسیب الله هلته لګوي او بیرته به یې کارتن کې ږدي دا لیبلونه فقط په پروډکټ باندې لګیږي او دا لیبلونه چې کله کارتن کې واچول شي دغسې کارتن دی په دې کارتن باندې دغه برکوډ لګیږي دغه نو دا مو چې پې ولګولو له هغه وروسته یې مربوطه ویرهاوس ته انتقالوو ښه زه به راشم اخري سټیپ ته چې له هغه وروسته موږ او تاسې دا څنګه کوو پرسیډ پسې وهو to enter the tracking details مونږه دا پرسیډ کړلو له هغه وروسته مونږه د شپمنټ لپاره اپاینټمنټ هم نیسو چې هغه به بیا یو 10 دقیقې وروسته راځي خو تر څو مونږه ځو یو بل موضوع ته هغې ته منتظر کیږو مونږ او تاسې دوستانو پرون په مینوګانو کې بحث وکړلو تقریبا د انوینټري دغه دوه مینوګانې خلاصې وې سیل ګلوبلي ته راځو چې د دې مقصد څه شی دی دوستانو سیل ګلوبلي مقصد دا دی چې مونږه که یو پروډکټ په امریکا ویرهاوس کې ولرو هغه کولی شو په کاناډا حتی دغه د اوس برازیل هم نوی راغلی دا پخوا نه و موجود د ما په سیستم کې مکسیکو برازیل په دې څلورو مارکیټ پلیسونو کې خرڅولی شو څه ډول زه راځم امازون ډاټ کام لیکم د ما یو پروډکټ دی وخت دا پروډکټ ما موجود دی په کوم ځای کې په یو اس ای مارکیټ پلیس کې ما دا کاناډا مارکیټ پلیس ته نه دی انتقال کړی خو که زه دا په کاناډا کې هم سرچ کړم امازون سی ای تاسې به وګورئ چې دا به هلته هم موجود وي وګورئ دوستانو دلته هم موجود دی یا ګلوبلي تاسې کولی شئ په ټوله اروپا کې یوکې په یوکې کې مقصد پروډکټ لیست کړلو کولی شئ په ټولو مارکیټ پلیسونو کې هغه کسټمر ته اویلیبل کړئ او هغه کسټمر ته بیا امازون رسوي هغه د امازون مسؤلیت دی د سعودي عربستان او اماراتو ملګري کولی شي هم په یو بل مارکیټ پلیسونو کې خپل پروډکټ خرڅ کړي دا لینک کیږي یو بل سره دغه اکاونټونه به مجبور یې تاسې یو بل سره لینک کوئ هغې دپاره راځئ تاسې بیولډ انټرنیشنل لیسټینګ ته دلته راځئ د ما دغه اکاونټ څه ستونزه لري د سسپند کوم اثرات چې پخوا پکې پاتې دي تر اوسه نه دي حل شوي نو دلته تاسې هماغه سورس مارکیټ پلیس انتخابوئ له هغه وروسته هر مارکیټ پلیس چې وغواړئ هغه کنیکټ کولی شئ بل راځو منیج اف بی ای اپاینټمنټس ته لکه څه ډول چې موږ او تاسې مخکې اپاینټمنټ ونیو تر د اوسه هغه دلته په صفحه کې نه دی راغلی هغې دپاره موږ او تاسې راځو بوک نیو اف سی اپاینټمنټ دا البته د سعودي عربستان او اماراتو دپاره دی دلته موږ هغه کوم ویرهاوس چې دی هغه انتخابوو د موږ او تاسې هماغه ویرهاوس دلته به موجود وي تاسې وګورئ کوم یو دی ایکس کې اس آر دا ویرهاوس دی دلته راځو ایکس کې اس آر دغه انتخابوو وګورئ موږ او تاسې دغه 33 یونټه دلته راغلي دي دې دپاره به زه اپاینټمنټ ونیسم همدا انتخابوم له هغه وروسته چک اپاینټمنټ اویلیبیلیټي ګورم نن ورځ 9 تاریخ دی اپاینټمنټ ځای نشته ټول سلوټونه ډک دي په اول تاریخ هم ډک دي دوهم هم ډک دي دریم باندې څلورم باندې بیا نیمه ډک دي پنځم ټول ډک دی شپږم هم نیمه ډک دی اووم باندې مکمل فری دی په اووم باندې موږ او تاسې کولی شو د شپې خو څلورو نه وروسته اتو نه د سهار د اتو نه دغه د موږ او تاسې سلټونه نیولی شو تر 7 بجې د شپې دا هم نه کېږي تر د شپې
بل وګورو. مثلا 28م تاریخ به وګورو چې څو پورې موږ کولی شو. پخوا به دوستانو ما هم دغسې کول. ما به د شپې حتی 11 بجې 12 بجې به مې اپاینټمنټ ونیو، له هغه وروسته به ما خپل ډیلیوري وکړله. نو زه مثلا په 14م تاریخ باندې غواړم دغه احرامونه دي هغه انتقال کم سهار څو بجې 8:30 بجې. له هغه وروسته فقط کنفرمیشن وهې. دا دې چې کنفرم کړلو تا ته اتومات ډول ایمیل هم راځي. تاسې د ما د موبایل غږ واورېدو چې ایمیل راغی، او دلته نه هم کولی شئ پرنټ کنفرمیشن. دغه ته څنګه کوې؟ پرنټ کوې، له ځان سره یې وړې. دغه نمبر ډېر مهم دی، تاسې وینئ دا هلته تاسې څخه په دروازه کې غواړي. د دې نمبر په اساس ته مکمله پروسه طی کولی شي. حتی همدا نمبر باندې تا داخل ته پرېږدي، که دا در سره نه وي شاید داخل ته د تګ اجازه هم درنکړي. کولی شئ دا اپاینټمنټ ریسکیجول هم کوئ، کنسل هم کوئ، او ویو یعنې وی هم ګورئ. زه یې فعلا دپاره ښځه دا دې پاتې وي. او موږ تاسې موضوع دلته وه، شاید دلته اوس راغلی وي منیج FBA اپاینټمنټس. اوس دلته وګورو چې دلته راغلی که نه. او پخوا نه و موجود، لږ مخکې تاسې مو ښودو، اوس دغه دی موجود دی. دلته ته کولی شئ دغه تعقیب کې کنسل یې کړې، پرنټ یې کړې، او که غوښتل دې وی ګورې چې څو آیټمه دي، کوم کوم آیټمه دي، هغه هم دلته کتلی شئ. بل راځو دلته دوستانو FBA انوینټري موږ او تاسې بحث ورباندې کړی دی. هغه بټن او وکست خبره وکړه. پوه نه شومه الکوزی صاحب. ښه دوستانو، دا مخکې هم ورباندې بحث وکړو. دلته موږ او تاسې راولي دغې صفحې ته. موږ او تاسې ته د پروډکټ ډیټیلز ښکاره کوي، معلومات، SKU نمبر، دا ټول بوټان او واسکټ. یو خبره ډیره مهمه ده، ښه شو چې الکوزي صاحب یادونه وکړله. هلته چې تاسې ځئ باید سیفټي ولرئ. سیفټي بوټان باید ولرئ. هغه یو قسم اوسپنې لري مخکې بوټان کلک غوندې، هغه باید ولرئ. او بل دا چې تاسې باید یو واسکټ هم ولرئ. کوم څه ډول واسکټ دی؟ ما ټیک ټاک ته چې لاړ شئ، هغه اول 2 ویډیوګانې مې پینګ کړي دي. هماغسې یو زیړ شین هر رقم واسکټ چې وي، خو عموما لیبرز دپاره فکر کوم استفاده کېږي. هغوی په ځینو پروژو کې اغوندي او انجینران هم اغوندي. هغه کولی شي، هغه باید استفاده کوئ. دا چې ولې هغه مهم دي، په دې اړه به هم امین الله ورور په لایف کې بیا وغږوو. دلته موږ او تاسې سیلز سمري هم کتلی شو. په دې صفحه کې ټوټل انوینټري چې څومره موجوده ده، څومره وړو، څومره اویلیبل ده، څومره انفلفیلیبل ده. حتی دغه صفحه کې موږ او تاسو ته بیا ریکمنډیشنز هم ښیي چې څه پکار دي تر څو د تاسو سیلز زیات شي. لکه څه ډول چې هغه ورځ تاسو ته ما ویله چې ما ځینې لیستونه امپروومنټ ته ضرورت لري، باید ایډیټ شي. هغه دلته هم ریکمنډیشن لیکلی دی. بیا راځو انوینټري پلانینګ ته. نه پوهېږم په دې اړه موږ تاسې بحث وکړو که نه. دا صفحه هم تشریح کړې وه که نه پرون کلاس کې امین الله ورور، چې موږ او تاسې باید خپل لیمیټ هم چک کړو چې څومره انوینټري مو پاتې ده، څومره لرو. نو هغه وایي چې بالکل، امین الله ورور وایي بالکل، که هغه د بلې پوښتنې په جواب کې دی. امین الله ورور ښه سمه ده چې نه وي تشریح کړې، تشریح به یې کړو. دغه د پرفارمنس هغه ده صفحه ده. موږ او تاسې دلته د خپلې انوینټري هغه کوم پرفارمنس چې دی هغه ګورو. دلته IPI دی، یعنی انوینټري پرفارمنس انډیکس. دغه د دې سکور معلومیږي. څومره چې د تا انوینټري ډیره خرڅه شي، د تا دغه سکور پورته ځي. څومره چې سرعت لوړ وي،
د ما وګورئ یو وخت کې 282 کې وه، بیخي په خراب وضعیت کې وه، بیا له هغه وروسته ښه کېدله ها بالاخره 641 ته راغلي او امکان دی ولري دا هفته کې یو 10 پوینټه نور هم لوړ شي، ځکه دې هفته کې د ما سیلز چې و نسبت نورو هفتو ته د دې اکاونټ ښه و. بل چې دی اف بی سیل تھرو، په دې کې هم هماغه خبره تکراریږي. د ما چې څومره انوینټري ده د هغې په حسابي باندې باید هماغومره انوینټري هم د ما د امازون ویرهاوس څخه ووځي، ځکه د ما اوس په سور خط کې ده چې انوینټري په کم تعداد ووځي مګر سټاک ډېر لرمه. 480 یونټه زه لرم هلته ځای، مګر انوینټري چې ووځي په ورځ کې 10 12 15 8 دغسې یونټه ووځي. بل سټانډرډ انوینټري پرسنټیج چې دی کله چې د تا لیست مشکل ولري هغه بیا دلته تا ته هغه کتلی شي، انډکس یې کتلی شي. دغه اوس فعلا نارمال حالت کې ده، هغه کم یو لیست مشکل ولري بیا ګوډ حالت ته راځي، مثلا 2 وي 3 وي حتی بیخي سور خط ته هم راتللی شي. دې باندې هم تاسې وروسته خپل پوهیږئ، څوک دغسې فکر ونه کړي چې امازون سخت دی، دا فقط د یو معلوماتو دپاره دی. موږ او تاسې ډېر کاربرد نه لرو ورسره، استفادې وړ دومره ډېر نه دی لکه دا نورې مینوګانې چې دي. دا اف بی انوینټري په اړه لږ مخکې هم بحث وکړلو، او فکس سټنډرډ انوینټري چې ده په دې هم وغږېدو. دلته بیا هغه مکمل لیست راځي، کوم پروډکټ چې هغه شوی مشکل لري فکس ته اړتیا لري هغه بیا دلته راځي. بالاخره دوباره مانیج اف بی شپمنټ، دلته بیا دغه اپشن تکرار راغی چې موږ تاسې کولی شو دغه خپل شپمنټ اپاینټمنټس یا کوم پلانونه چې جوړ کړي دي هغه دلته وګورو. دوستانو یو بله مسله د پرایسینګ هیلت مسله ده. په مینوګانو کې موږ او تاسې لولو د پرایسینګ څخه وروسته ما وغوښتل دغه کوم پرایس چې موږ او تاسې ورکو غیر منطقي ورکو، تر څو هغه لیست انکټیو شي. چې انکټیو شو موږ او تاسې دلته ښکاري چې یو لیست موږ انکټیو شوی دی، اکشن ته اړتیا لري. که څه هم ما دلته یو ځل مې 2 لکه نرخ ورکړو یو احرام ته، اوس مې بیرته 1 ریال هغه ورکړو نرخ ورکړو، خو رانغی، نه پوهېږم څه ستونزه ده، خو اکثره وخت کې چې موږ او تاسې غیر منطقي هغه ورکو نرخ ورکو، دلته موږ او تاسو ته یو ایرور راځي چې باید اصلاح کړو، او هغه لیست هم دلته راځي، SN نمبر او نوم او دا شیان. بل دی منیج پرایسینګ، دا موږ او تاسې بیرته دغه صفحې ته راولي تر څو هغه قیمتونه چې دي هغه منیج کړو، ښکته یې کړو پورته یې کړو. او دلته یو بله مسله اټومیټ پرایس چې دی، اټومیټ پرایس کې څه خبره ده؟ دا د هغو خلکو دپاره ډېر ضرور دی چې هول سیل کوي او یا هم کوم لیست سره یې میټو کړی وي. ولې ضرور دی؟ ځکه ضرور دی چې زه تاسو ته دلته یو هغه وښیم، پروډکټ وښیم، دا خدای دې وکړي چې 2 سیلران ولري. او دوستان تاسې وینئ دلته 2 سیلران موجود دي په دې پروډکټ کې. د یو سیلر البطریق نوم دی، دا یې نوم دی، او دی په 9.90 سعودي ریال باندې دغه پروډکټ خرڅوي. بل دی دانا سټور، دغه یې په څو خرڅوي؟ 95 ریال باندې خرڅوي. اوس که دا دانا سټور اټومیټیک پرایسینګ ولګوي، دغه اټومیټ پرایس ولګوي، نو دلته رول ورکول کېږي. رول په څه معنا؟ مثلا زه راځم یو نوی رول جوړوم، ورته وایمه چې کمپیټیټیو لویسټ پرایس دې ته ورکومه، یو نوم ورکومه، مثلا A1، تاسې هر شی چې نوم ورکوئ دا پروسیډ کوي ټو
کوم مارکیټ پلیس کې مربوطه مارکیټ پلیس انتخابوئ. هغه رول دلته موږ او تاسې ورکوو. Stay below the lowest price by specific amount. یعنې موږ او تاسې ورته وایو چې دی که مثلا 90 ریال نرخ ورکړي د ما 0.15 ریاله دا ترې کم که د ما نرخ په اتومات ډول هماغه که د ده که 90 ورکړو د ما نرخ په اتومات ډول 9.50 که که ده 15 ورکړو د ما 4.50 که. یعنې ته که وې که نه وې دا یې که نرخ ښکته کوي پورته کوي د تا نرخ به په اتومات ډول ښکته کېږي. کولی شي مکزیمم او مینیمم لیمیټ هم انتخاب کړي، په دې معنی چې دا نرخ ته ورته وایې چې د سلو څخه که پورته ځي بیا همدغه سلو کې ودرېږه، مکزیمم همدومره بس دی، نور وړاندې مه ورسره ځه. او که دا نرخ مثلا شپېتو نه دی هم ښکته کوي، تر شپېتو نه زه نه غواړم چې ښکته شي، تر شپېتو پورې هر څومره کمپټیشن چې دی ما سره کوي د ما 0.50 ریال ترې ښکته کوه. دې ته وایي اټومیټ پرایسینګ. هیله ده چې پوه شوي اوسېږئ. دلته چې دی آرډرز مسله راځي، دلته موږ او تاسې کولی شو آرډرونه وګورو. مثلا پینډینګ آرډر کولی شو وګورو چې اوس کوم آرډرونه پینډینګ کې پاتې دي، هغه دلته کتلی شو. آل آرډرز کتلی شو چې مثلا په دې تاریخ دلته کتلی شو او ورته لیکلی شو په لاست ډے کې څومره آرډرونه راغلي دي، هغه دلته تاسې وګورئ 14 آرډره. او که لاست 3 days کې وګورو څومره راغلي دي، حتی کولی شو موږ او تاسې د یو کال وګورو او بیا هم کولی شو مشخص کسټم ډیټا رینج دلته انتخاب کړو چې له کوم تاریخ څخه تر کوم تاریخ پورې دا آرډرونه موږ تاسو ته وښیي. دا موږ او تاسې د تاریخ په واسطه ډیسینډینګ اسینډینګ آرډر هم کولی شو، د شپینګ سرویس په واسطه هم تنظیمولی شو ځان دپاره. او بل دا چې موږ او تاسې کولی شو کنسل آرډرونه هم وګورو چې کوم پروډکټ موږ کنسل شوي دي هغه دلته کتلی شو. موږ او تاسې راځو د خپل د احرام دپاره دلته اعلانات کوو. هغه کوم پروډکټ چې موږ او تاسې نن دلته لیست کړی و، عملا تاسې ولیدو چې موږ ورته اپاینټمنټ ونیو، هغې دپاره موږ تاسې دلته اعلانات کوو. موږ او تاسې راځو دلته، خو مخکې د اعلاناتو نه موږ او تاسې باید چې وکړو کیورډز انتخاب کړو، هغه هم د جنګل سکاوټ په واسطه. راځو جنګل سکاوټ ته او له هغې مخکې زه باید کیورډز پیدا کړم، هغه هم د یو اس ای مارکیټ څخه، چون دلته په سعودي عربستان کې هغه کار نه کوي. جنګل سکاوټ په سعودي عربستان او یو ای مارکیټ کې کار نه کوي. نو دلته زه ورته لیکم احرام. احرام مې ورته ولیکلو. موږ او تاسې د څو پروډکټونو څخه تېرېږو چې کوم سپانسر شوي دي هغه نه رااخلو، خو د هغې پر ځای باندې چې دا کوم ارګانیک ډول چې مخکې تللی دي د هغې SKU رااخلو او دلته یې کیورډز برخې ته راوړو. دلته موږ کولی شو تر 10 پورې SN نمبرونه دلته واچوو تر څو موږ او تاسې مربوطه کیورډز پیدا کړي. څارون ستاسو مطلب هر څوک چې احرام سرچ کوي په اولو صفحو کې به ورته راځي. بلکل، خو په هغه صورت کې چې ته د کوم کیورډز چې دي هغه په ښه بیټس باندې واخلي. اوس موږ دا څنګه کوو؟ سرچ کوو. دغه کوم پروډکټ چې موږ او تاسې SN نمبر راواخیستو دا موږ دلته سرچ کړل، تاسې وګورئ دلته راغلل. دې دپاره دوی 30 دانې کیورډز انتخاب کړي دي چې په هغې کې قسم قسم کیورډز دي چې ځینې د دې مربوط کېږي هم نه. نو دې دپاره موږ او تاسې څه کوو؟ فلټر څخه استفاده کوو. اګزاکټ میچ چې مثلا حداقل یو 15 کیورډز چې دي هغه موږ ته پیدا کړه. د دوی څخه ماته څو کیورډز لاسته راغلل؟ 14 کیورډز
چې عمره essentials، احرام فار عمره، احرام، عمره، یعنې دغه کیورډ چې دي د دې په واسطه دوی څنګه کړي دي دغه پروډکټ رانکینګ کړي دي. په دې اړه موږ او تاسې انشاءالله نږدې راتلونکي کې هم کلاس لرو چې هغه کیورډز چې په 10 ورځو کې سرچ شوي دي، څومره بیډز مصرف کړی دی، په ارګانیک ډول څومره سیلز راوړي دي، ډیفیکلټ دي، ایزي دي، ریلیونسي څو ده، په دې اړه بیا غږیږو. نو موږ او تاسې دغه فایل ډاونلوډ کوو، دغه کیورډ دلته بیا رااخلو. راځو موږ او تاسې پروډکټ لیست کولو برخې ته. دلته موږ او تاسې دوه اپشنه لرو، یو که څوک غواړي خپل برانډ سپانسر کړي او بل که څوک غواړي خپل پروډکټ سپانسر کړي. د پروډکټ سپانسر کېدو په خاطر دغه کنټینیو وهو چې موږ برانډ نه لرو. هاشم ورور کولی شي خپل برانډ دلته سپانسر کړي. په بخښنې سره هغه کم چې موږ نه غواړو باید د فلتر په واسطه لرې کړو او په هغه سرچ کې موږ په خپله خوښه کولی شو هغه مقدار موږ نه امازون واخلي. او هغه په جنګل سکاوټ کې ته کولی شي، جنګل سکاوټ کلاس انشاءالله هغه پاتې دی، په دې اړه بیا غږیږو. موږ او تاسو ته دلته دوستانو د خپل پروډکټ مرضي کوم پروډکټ غواړئ تاسې ورته په پی سي کمپین وکړئ، هغه د ځنه انتخابوئ. موږ فقط دلته رااخلو احرام، دا رااخلو. له هغه وروسته موږ او تاسو ته اتوماتیک ټارګټینګ هم راځي، منوال ټارګټینګ هم راځي. اتوماتیک ټارګټینګ کې موږ او تاسې فقط دلته امازون ته وایو چې بیډز مثلا 2 ریاله که هغه پر کلیک باندې تر 2 ریالو پورې صلاحیت لري تر څو د تا پروډکټ د کسټمرو مخ ته په اوله صفحه کې راولي. که غواړئ دا کم کړئ او یا زیات کړئ، خو عموما تقریبا ډیفالت بیټ چې دی 1 الا 2، دغه نه زیات مه ورکوئ دوستانو، ځکه دا داسې دی لکه سپین چک، کله نه کله که سیلز را نشي پر کلیک باندې ډیر مصرف راځي. له هغه وروسته کمپاین بیډینګ ستراتیژي ده چې دلته 3 اپشنه لرو، یو فکس بیټس دی، بل ډاینامیک بیټس اونلی ډاون اونلی دی او بل ډاینامیکس بیټس اپ اینډ ډاون دی. فکس په دې معنی چې که موږ او تاسې هلته پاس یو ریال ورکړی و، دا هر ځل چې کلیک راځي په هماغه کلیک په سر باندې به 1 ریال مصرفیږي. برانډ او پروډکټ دواړو ته په یو وخت کمپاین کولی شو که خالي برانډ ته کمپاین وکړو؟ هو کولی شي، دواړو ته په یو وخت کې کمپاین رن کې مشکل نشته. ډاینامیک بیټس اپ اینډ ډاون چې دی دلته لیکلي we will rise your bets by maximum 100%. مثلا تا بیټ 1 ورکړی وي، دا دوی کولی شي 100% پورته کړي، مثلا پر کلیک 2 ریالو ته ورسوي. خو کله چې when your ad may be more likely to convert to a sale، کله چې امازون په دې پوه شي چې د تا دا پروډکټ په سیل باندې کنورټ کیږي، سیل راوړي تا ته، یعنې هغوی ته دا صلاحیت ورکوي چې دا تا ته اجازه ده تر 2 ریالو پورې پر کلیک باندې مصرف وکړه، او بیا هم راښکته یې کړي که کوم وخت کې سیلز نه راتلل دغه بیټ دې راښکته کړي. او دا چې دی دا فقط هغه وخت کې چې کله سیلز نه راځي هغه بیا دغه بیټ چې دی راښکته کوي. اکثره خلک له دغې ستراتیژۍ څخه استفاده کوي. تاسې هم خپل پروډکټ ته په کتو یو ستراتیژي انتخاب کړئ. موږ او تاسې اتوماتیک کمپین نه کوو، موږ او تاسې منوال ټارګټ کوو. منوال ټارګټ کې څه شی کوو؟ دلته موږ او تاسې 2 ډول ټارګټ لرو، یو کیورډ ټارګټ دی او بل پروډکټ ټارګټ دی. کیورډ ټارګټ کې موږ او تاسې هغه کیورډ لکه ما چې مخکې سرچ کړل هغه ټارګټ کولی شو، او پروډکټ ټارګټ کې موږ او تاسې چې کولی شو هغه د موږ کمپیوټران، مثلا زه راشم امازون سعودي عربیه خلاص کړم، دلته زه احرام ولیکم، دلته به یو څو کمپیوټران نور هم موجود وي. دلته زه راځم امازون ډاټ اس ای خلاصوم، دلته زه لیکم احرام. دا د مونږه کمپیوټران دي، کولی شو مستقیم دوی هم ټارګټ کړو. که غوښتل مو دلته پروډکټ ټارګټ کړو. د دوی ټارګټ کول په څه معنا؟ په دې معنا که مثلا یو کسټمر راځي په دې احرام باندې کلیک کوي،
دې اهرام باندې چې کلیک وکړو دا معلومات لولي دغسې راښکته کیږي. یو دفعه دلته په د موږ او تاسې په پروډکټ باندې هم سترګې لګېږي. تاسې ګورئ دلته سپانسر لیکلی که نه، یعنې دا نفر سپانسر کړی دی. نو کسټمر د دې په ځای چې دغه په 9 اتیا ریاله واخلي او دا هم په دې مشخصاتو په دې پروډکټ باندې سترګې لګېږي، که عکس یې ښه وي، قیمت یې ښه وي، ټایټل یې ښه وي، په دې باندې کلیک کوي. یا دغسې راځي ګوري چې نور د دې پروډکټ په اړه معلومات څه دي. دلته بیا هم ورته راځي، وبخښئ دلته وګورئ تاسې سپانسر یې لیکلی، د موږ او تاسې پروډکټ دلته هم راتللی شي. یا نور هم راځي ډسکرپشن برخه ګوري، دلته لاندې راځي دلته امازون ورته نور پروډکټونه هم پیشنهاد کړي دي. لاندې چې وګورئ دلته هم سپانسر برخه شته. یعنې که موږ او تاسې پروډکټ ټارګېټ کړو، په دغو برخو کې امکان شته چې موږ او تاسې پروډکټ کسټمر ته راشي. دغه و پروډکټ ټارګېټ. چون موږ او تاسې اوس کیورډ ټارګېټ کوو، کیورډ ټارګېټ په خاطر دلته د 3 اپشنه راځي. یو سجیسټډ، خپله امازون موږ او تاسو ته پیشنهادوي. مثلا دغه اصطلاح فارمین موږ ته یې دا پیشنهاد کړی، احرام فارمین دغه یې پیشنهاد کړی. موږ او تاسو کولی شو دا هم اډ کړو خپل لیست ته. د دې بیټس په خاطر هم موږ او تاسې کولی شو. زه خو خپله اوس که د همدغې احرام دپاره یې کومه، شاید 0.30 هم لوړ وسیږي، ځکه دلته کمپیټیشن د احرام په اړه کم دی. یو او بل موږ او تاسې کولی شو دلته هم لیست اضافه کړو. هغه کوم هغه مو چې کړی دی، لیست مو چې جوړ کړی دی جنګل سکاوټ په واسطه باندې، هغه کولی شو هغه کیورډ موږ دلته راواخلو، تر څو چې هغه اکسل فایل خلاصیږي. دلته هم موږ او تاسې کولی شو فایل، هغه اکسل فایل چې اوس هلته ډاونلوډېږي، شاید دغه دا کیورډز موږ او تاسې د جنګل سکاوټ په واسطه انتخاب کړي وو. کولی شو دا هم کاپي کړو. ښه، دلته هم کولی شو هغه لیست مو چې کاپي کړی و دلته یې هغه کړو، پیسټ کړو. له هغه وروسته اډ ټو کیورډز دا وهو، موږ او تاسو ته به دلته راشي او بیټس هم همدغومره صحیح دی. هغه دلته راغی دوستانو. 50 کیورډز دي دلته: احرام، احرام بیلټ، حج، عمره، دغه اصطلاحات دي دلته راځي. موږ او تاسې بیټس ورته 0.30 انتخاب کړو. له هغه وروسته موږ او تاسې نیګیټیو کیورډز هم لرو. مثلا د احرام سره په څنګ کې که موږ او تاسې دغسې کیورډ ولرو چې د احرام سره راځي، خو د موږ او تاسې د پروډکټ مربوط نه وي، دل حج بوک تاسو وګورئ، حج بوک او احرام موږ کولی شو د پیسو اندازه ورته وټاکو چې دومره پیسو ماته اعلانات وکړه د ټول پروډکټ لپاره. هو، دې باندې اوس ور روان یو. مثلا حج بوک دی، زه دا غواړم چې نیګیټیو ورکړم. دلته راځو. موږ او تاسې که څوک حج بوک سرچ کوي، ځکه که دلته وګورو حج بوک که موږ سرچ کړو دلته، موږ او تاسو ته بل نور معلومات راړوي. د حج په مورد کوم کتابونه چې دي هغه راځي، مګر موږ او تاسو ته یو احرام هم رانغی. نو موږ او تاسو کولی شو دلته دا نیګیټیو ورکړو، که موږ تر څو د موږ او تاسې د کمپین مصارف کم شوي اوسیږي. له هغه وروسته موږ او تاسې راځو، لکه څه ډول چې مخکې مې ویل چې ډاینامیک بیټس انتخابوو، اپ اینډ ډاون. موږ او تاسې دغه دې کمپین ته نوم هم ورکولی شو. مثلا احرام دا کمپین دی، لکه څه ډول چې امین الله ورور ویلې چې موږ او تاسې کولی شو مشخصه بودیجه ورته غوره کړو. هو، دا اوس 33 احرامه دي. زه دا غواړم په ورځ کې 1 دانه خرڅ شي او هره ورځ د ما 15 ریال په دې باندې مصرف شي، ځکه تقریبا موږ پلان کې لرو چې دا موږ ته 20 ریال وګټي. 20 ریال کې که 15 ریال موږ په اعلاناتو ورکړو، 15 ریال پاتې کېږي. په ورځ کې که موږ ته 1 آرډر هم راشي د اعلاناتو له طریقه 15 ریال مصرف کړي، موږ ته ګټه کوي. نو دوستانو دغه کمپین موږ اوس لانچ کوو، منتظر کیږو تر سبا یا بل سبا پورې
چې د دې تاثیرات موږ او تاسې وګورو. څو کیورډز مو انتخاب کړل؟ 63. بیرته راځو خپل سټور ته، سټور خلاصوو. A پلس کنټینټ چې دی دوستانو، هغه د هغو خلکو دپاره دی چې برانډ رجستر شوی وي. دوی کولی شي خپل A پلس کنټینټ په خاطر دلته د اډورټایزینګ څخه استفاده وکړي. ډیلز، کوپانز، پرایم اکسکلوسیو ډسکاونټ او پروموشن. په دې اړه به په آخري کلاس کې بحث وکړو. دغه نورې مینوګانې هم سبا ته ورباندې کار کوو. خو کومې کاربرد مینوګانې چې وي هغه تقریبا خلاصې شوي دي. منیج آل انوینټري ده، آډ پروډکټ ده، اعلانات دي. په اعلاناتو باندې هم شاید پر که وخت پاتې شو په هغه باندې به کار وکړو. په اعلاناتو کې په پروډکټ ټارګټ باندې، یا هم اتوماتیک کمپین به هم جوړ کړو. که څه هم موږ په دې اړه کلاسونه هم اخیستي دي، په یوټیوب کې شته دي. نو انشاءالله په دې باندې به هم کار کوو. او مولکزی صاحب آرډرونه ماشاءالله ډېر شوي دي. ماشاءالله 18 شو. مننه، ژوندی دی، یو آرډرونه راځي. نو دوستانو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې کلاس. انشاءالله بل کلاس به بیا سبا نه بل سبا اخلو، شنبې په ورځ. که کومه پوښتنه مو لرله بیا به انشاءالله لایف کې غږېږو سره. فعلا دپاره خدای په امان.